سری د بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پغیق کې پروتو چې کله وفات کېدو سری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام سر د بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پغیق کې پروت دا ډیره خوش قسمت و چې کله نبی علیہ السلام بیمار شو بار بار بیوی د بیبی عائشہ نمبر بکل راځي رضی اللہ تعالی عنہا د بیبی عائشہ نمبر بکلې بیبیان پوښ چې نبی علیہ السلام دا باقی ژوند د بیبی عائشہ کرو باسي راجه مشوره وکړه نبی علیہ السلام ته وی زمونږ درته اجازت ته خپ خوشی ته دا باقی ټول ورځې د بیبی عائشہ کرته لري رضی الله تعالی عنها نو چې کله نبی علیہ السلام وفات کېدو نو سری د بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها په غیږ کې پروتو د خپل غیږ نه نبی علیہ السلام رخصت کړي دي بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها د خپل غیږ نه نبی علیہ السلام رخصت کړي سلورم خاصیت د بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دو چې د دې لاړې د نبی علیہ السلام سره شریکی شوی دی اخر کې نبی علیہ السلام له مسواک نبی علیہ السلام مسواک کو اخیری ټیمه نه مسواک لکو نو بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خلک اومګلک نرم کو به نبی علیہ السلام لور کوي اخر کې زما لاړې د نبی علیہ السلام د لاړو سره ولګید خپل لاړې مې د نبی علیہ السلام د لاړو سره شریکی کړل بختوره بیبي وه چې لاړې د امام الانبیا سره شریکېدلې یو موقع باندې خوب ولیده وی خوب کې اینم وی یو سپوږمۍ راکره راګوزاره شوله د اسمان نه یو سپوږمۍ راله ما ورته لاس کو نو هغه سپوږمۍ ځمکه کې ننوتله دې کې بل سپوږمۍ د اسمان نه راله چې ما لاس کو جو هغه ځمکه کې ننوتله دې کې بل سپوږمۍ راله د اسمان نه چې ما لاس کو جو هغه ځمکه کې ننوتله راله نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیب ما داسې خوب ولیدو چې درې سپوږمۍ د اسمان نه رالې او زما دې کور کې ځمکه کې ننوتله نبی علیہ السلام ورته وی د دې تپوس د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه وکړه د دې تعبیر به درته هغه نبی علیہ السلام ډېر پوه الله ورکړی ډېر سمجھ الله ورکړی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له دا لاړله ورته وی دال بابا جان ما خوب لیدلې د درې سپوږمۍ مې کور کې راغلې او ځمکه کې ننوتلې چې څنګه ورته دوې بس هغه څادر راواغستو سترګو ته یې ونیو او په ژړا شو جواب نه ورکوي د خوب تعبیر نه بیانې بس سترګو ته یې کپړه ونیوله او په ژړا شو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی ما ته تعبیر بیان نه کو لاړ چې کله نبی علیہ السلام وفات شو زما په کور کې دفن شو ما ته زما بابا جان وی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوب درته یاد دی مېمانه ير دی وی غدری سپوږمۍ چې دی لیدلې وی یاد دی درته ما وی او وی چې اول سپوږمۍ نبی علیہ السلام خستا کور کې دفن شو دویم سپوږمۍ زیم او دریم عمر فاروق رضی الله تعالی خوب تعبیر دی دا دی چې دا درې سپوږمۍ به ستا په کور کې دفن کی نن هغه درې سپوږمۍ د بیبي عائشہ هغه کور چې هغه به پکې خوراک کو څښاک کو وده کېدله به سملاستله به نن هغه کور د امام الانبیا او درې سپوږمۍ پکې دفن دي هغې کور کې نو دا د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها څلورم خصوصیت چې د نبی علیہ السلام سره یې لاړې شریکې شوي او پنځم خصوصیت د دې دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها په کور کې دفن دی پنځم خصوصیت چې د هغې په کوډګۍ کې نبی علیہ السلام دفن دی چې نبی علیہ السلام وفات شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ما ته اورېدلي چې پیغمبر کم ځای وفات شي هلته به دفن کیږي بس نبی علیہ السلام دلته وفات و نن هغه د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها کور چې دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدفن دی شپږم خصوصیت د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها دو چې کله به نبی علیہ السلام دې سره یوه بستره کې و نو د اسمان نه به وحی راتلله د یوې بیبي سره چې نبی علیہ السلام په بستره کې وحی پې نه ده راغلی او د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها سره به نبی علیہ السلام په یوه بستره کې و د اسمان نه به وحی راغله د دومره د الله په نزد دی یو مقام او وم خصوصیت د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها دو چې کله په دې باندې تهمت ولګېدو
नो बराअत अल्लाह पर कुरान के बयान को, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून, द क़यामत पूरे बहाफिजा लिगे क़िरत बकियो द बीबी आयशी रजी अल्लाह तआला अन्हा बराअत पर बयान है। हाफिज कुरान ची तरह वो तमख की सुबहानक हादा बुहतानुन अजीम उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून। द बीबी आयशी रजी अल्लाह तआला अन्हा खसूसियत हो चे अल्लाह बराअत पर कुरान के बयान को। दी रात लल गज़वी नरा रवानु लार की बीबी आयशी रजी अल्लाह तआला अन्हा नहार रोक्ष नहारिम द खूर नरागस्ते हो जीने वनो नहार सरे मिनो उमरे कम ने दियार लसवार लसका लस उमरी खा